ا د دمګرو زمانه چې و نن 300 کاله مخکې و دا پاک رپوره کې چې کوم زیارت پروت دی اخون پنجو صاحب په لار روانو طالبان ورسره وو چې په یو جماعت ورله طالبان داسې ناست دي هلکه ولې خفه یې ویجي روټۍ شته ترکاري نشته ویل ښه وی راوړئ دا منګې چې منګې یې راوړو دلته 3 ځله قل هو یې وویله او پې چوف یې کړه وی ځئ خورئ چې ګورې غوړي دي طالبانو غوړي راواړو په کاسو کې روټۍ پکې ماته کړه او ښه یې وواله یو طالب لږ سبالم پرېږدی بېګاله قل هو خو آسان شی دی مونږ ته خو پته نه وه بس په چوف کوو به غوړي کېږي به سباله بیا چې وظیفې راغلی طالبانو منګی راواغستو قل هو ویو پې چوف کوي چې ګوري اوبه دي قل هو ویو پې چوف کوي چې ګوري اوبه دي بیا پې اخون پنجي صاحب راغی ویل که بیا څه چل دی وی جي همغه قل هو پې مونږ هم چوف کړو نه غوړي کېږي ویل بچیا قل هو خو مغه ده خو خوله د اخون پنجونه ده قل هو مغه ده خو خوله د اخون پنجونه ده عزیزانو دا هغه کلام دی دا هغه کلام دی چې دنیا کې داسې شی شته چې په هغې ته چوف کې وغیره نه شي خو هغې دپاره خولې پکار زمونږ خولې او دا کلام زمونږ عقیدې او دا کلام نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا قوم داسې عجیبه قوم دی چې په هر شا پسې روان هر چا په دې ډب نه دي که لیډر پسې روان په دې ډب نه دي چې دا چېرته بني ادم هم دی او که نه که ملا پسې روان په دې ډب نه دي چې دی څه په شد بد پوهېږي نو که نه که پیر پسې روان په دې ډب نه دي چې دی په 16-15 پوهېږي نو که نه هر چا پسې دلته زه دکان کې ناست یم کله کله دا سید حسن پیر دلته چې دی زیارت د دې ډالۍ پیری ډولکی ورسره شیخان یې مخکي ډولکی غږیږي او شیخان ورته ګډي څه چل دی لکه وایي د سید حسن پیر ډالۍ روانه ده او دوی سره څه چل څه خو که سړی خو جنګ دی فساد دی دوی سره به څه نو عزیزانو عرض مې دا و چې په داسې پرفتن دور کې پیدا یو په داسې پرفتن دور کې چې د هیڅ چا مزاج ته قابو کولی نه شي الا مگر چې خدای مهرباني وي اوس سبا اجتماع ده د تبلیغ والاو رایوند کې دی پسې د ملا په شکل کې خلک اخته دي د پیر په شکل کې خلک اخته دي څه چل دی هلکه وایي دا د امریکې تنخواخواره دي تاسو په ایمان ووایئ چې مال خدای دې د امریکې والاو بیړه تباه کړي چې بیړه یې تباه شي نو دا بجلیګر ملا ته ولې څه نه رالیږي آخر زه خو تقریرونه کوم دغه کوم که ماله پیسې راولیږي چې ته د دین پرچار کوه یاره کوه مې نه غوښتې د سړي ځای بنې چې دین هم بیانوي او امریکا ځن طلا کې ماله پیسې هم راکوي نو ولې بیا نه علم او دا قوم عوام چې دي دوی تا خدای پېژندلي وو که نه ته خبرې دې قوم ته خدای څه ویلي دي اولئک کالانعام اولئک کالانعام بل هم اضل الله وی دا خلق چې دي دا چارپای دي بل هم اضل بلکې گمراه دي هیڅ صحیح لار ورته نه ښکاري خدای زمونږ متعلق وړاندې فیصله کړې 1400 کاله مخکې اولئک کالانعام چارپای دي خو چې څوک ورته شین بوټی وښیي هغه پسې بیان بیان نارې وایي پلانې بزرګ او لنګرې چلي لنګرې په غبرګو کېنئ چې په ټکو کېنئ او لاس ټپوئ او څه درته ښکاري لنګر په اسلام کې لنګر شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی پیر څوک و د ابوبکر نه لوی څوک و د عمر نه لوی څوک و د عثمان نه لوی څوک و د علي نه لوی څوک و د امام حسن او حسین نه لوی څوک و د دوی لنګرې وي که وی پیسې ورسره نه وي نو که خدای له ویلې د دنیا ټولې خزانې بیا کور ته ورلېږلی که نه بیا دا تحقیق وکړه چې د دې سړي دا لنګر چلېږي په څه که څوک پوډر خرڅوي دوا نه به مې نه وباسي پیره مې کړې ده چې خدای کامیاب قسم په خدای که درته که څوک د چرسو پیره وکړي صاحب دوا نه به مې نه وباسي پیره مې کړې چې کامیاب پیره چې کامیاب شو پیسې راشي لنګر نه نو زما دیدانو دې قوم کې دومره شعور نشته عقل پکې نشته چې دا زه څه کوم بله ورځ یو سړی راغی ما دا وخت غرمه وه نو ما ورته ویل چای څکې وایي چې نه دا خو د روټۍ ټایم دی ما نو کور ته زه ځان ورسوه ویل ولې تا سره ما په ارام کښېنه که نه
او زه به بل څه نه کوم، بس خلک به کور ته روانوم، روټیانې به پرې خورم، نه د چا خورم او نه په چا خورم، خورم هم د چا نه. کراچۍ ته تلم هوټل کې به وم، لاهور ته تلم هوټل کې به وم، پنډای ته تلم هوټل کې به وم، ډیرو ته تلم هوټل کې به وم، کوټې ته تلم هوټل کې به وم. لکونه خلک زما واقف نږدې مه راځه. که ما ته ما ورته لار لنډوه، وخت کم، کیسې ډېرې مه کوه، لار لنډوه، وخت کم دی. غلی ناست چې دا عبادت دی چې غلی ناست، یا تسبیح لاس کې ونیسه څه الله الله کوه، هسې وخت مه ضایع کوه. دا ستاسو یاره ورشو پلاني سړي سره لږ مجلس به ورسره وکړو، څنګه رالې څه ګپ شپ له رالې، څه ګپ شپ له پیدا یې چې ته به ګپې لګې. دی زبا حق میں ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زبا حق میں ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. کبھی پر پیدا ہے سر بد خدای کا لگے لئی اور یہ بد جناب محمد رسول اللہ تم متوئی. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. نسبت انداسی، ناسته بد انداسي، خبرې بد انداسي. دیکھو ګوره عاشق سړي باندې د بل چا خبرې ښې لګي، سوال نه پیدا کېږي. که ستا خدای سره رابطه او تعلق وي او مینه او محبت وي، په تا به د بل چا خبرې څه ښې لګي. خبرې خوندناکې خو یا د خدای دي او یا د جناب محمد رسول الله. نو زما عزیزانو قرآن ویلي دي چې کنتم خیر امتي، کنتم ټول امت محمدي چې دی ټول تاسو یو بهترین امت یې په ټولو امم ماضیو کې. څه دپاره پیدا یې؟ څه دپاره؟ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو پیدا دي دپاره یې چې خلقو ته به د نیکۍ امر کوئ او د بدو کارونو نه به بچ کوئ. نن تاسو رښتیا ووایئ چې دا تبلیغ والا چې دي، ما خو د دوی علم مطالعه کړی دی، قسم په خدای دی چې یو ټیډي پیسه کړچ مې پکې کتلی دی. نو تاسو ته پته ده چې زه خو یارېدو والا هم نه یم. که زه د نواز شریف خریلي پسې لګیا یم چې د پاکستان وزیر اعظم دی او دا خریلی مخې نیولی دی، ده پسې لګیا یم، نو تبلیغ والا پسې هم لګیا کېدی شو. خو زه درته په ایمان وایم چې ما ته نن نه 15 کاله مخکې مولانا یوسف بنوري رحمت الله علیه یو خبره کړې وه. ما ته تپوس وکړو چې دا مولانا الیاس رحمت الله علیه څنګه سړی و او د دې دا ډله دا څنګه خلق دی. ما ته وی چې بچا یو خبره مې واوره، په دې خو نه پوهېږم چې مولانا الیاس نه کومه نیکي داسې شوې وه چې الله ته داسې خدمت واغسته چې په 1400 کاله کې چا نه دی کړی. د دنیا هر ګوټ ته د اسلام आवाज او د دین आवाज دې ډلې ورسول رسول یې کنه د دنیا هر ګوټ ته. په دې اوس نه پوهېږم چې کومه ادا خدای ته داسې قبوله شوې. بیا مې یو بزرګ نه تپوس وکړو، مولانا عبدالمعبود صاحب، د هغه 130 کاله عمر و، 130 کاله، اوس وفات شو په 84 کې. دنه مې تپوس وکړو چې تا خو مولانا الیاس رحمت الله علیه لیدلی، دا څنګه سړی و؟ ما ته بچیا بیمار یم، خبرې ډېرې نشم کولی. خو یو ټکی مې واوره، په دلی کې ما سره په یو کوټه کې اوسېدو، دا مولانا الیاس صاحب په یو کوټه. سبق طالبانو ته ویم، طالب په مسواک باندې په دې پوزه داسې ووایي چې ووالو نو هغه پوزه ونیو. نو ده چې سبق خلاص کړو نو ورته احساس وشو چې دا طالب خو جوړ ما خوب کړو. نو ماښام د طالب کوټې ته ورغی چې معافي وغوښته. په ډېر تسلي ونه شوه. سهار له ما پسې راغی او ما ته ویې چې ته راسره لاړ شه، په دې طالب جرګه کوو چې دا د مسواک یا خو ما هم په مسواک وه او یا ما ته معافي وکړه. هسې نه کېدی شي چې خدای پاک په قیامت کې دا بانه راته جوړه کړي چې دا طالب دې په مسواک ولې والی. اندازه کوئ نو د دې تقوا.
نو یعنی د دې تقوا برکت دی چې نن د دنیا هر ګوټ ته دغه اواز ورسېدو. بیا یې زوی ما لیدلی و، شاه عبدالعزیز ما لیدلی و، د هغې بیانونه مې اورېدلي وو. د عقل نه بار دی. مولانا یوسف صاحب به وي چې که دا زمونږ د زمانې مسلمانان د پیغمبر په زمانه کې وی نو یو فتوه به دوی په صحابو لګولی دی او یو فتوه به صحابو په دوی لګولی دی. صحابو چې دوی ته کتلی وی او دوی صحابو ته کتلی وی نو دوی به ویلې چې دا صحابه چې دي دا لیوني دي. لیوني لیدل ځکه چې د صحابو ژوند به څنګه جامې یا د سترۍ اغوستې او یا د شړۍ اغوستې او په ځمکه ناست او په ځمکه پروت او پیاده روان او کیړی نشته او خپو پورې چې دی د کجورو پاڼې تړلي دي او روان. دا د صحابو ژوند. نو دې خلکو به ویلی چې دا لیوني دي او صحابه چې دوی ته کتلی وی دا غواړې زیاړه او رجمال کړي سوچه کړي ویل به چې دا زندقان دي. رنګ ټنګ یې ډېر اعلی دی خو ایمان پکې نشته. نو نن د ټول ملک حالت او د ټول ملک پوزیشن ګوره. دا د مولانا یوسف بنوري د چا زوی چې بله ورځې په کراچۍ کې قتل کړی شو. مولانا حبیب الله مختار دا د مدینې منورې فارغ و. د مدینې منورې 15 کاله د پیغمبر په خوا کې سبق ویلی 15 کاله او په دومره بېګردۍ سره په کراچۍ کې شهید کړی شو چې نه فقط دا چې ویویشتو بلکې تشریف بلې پې ورغورځولو او د لاش هم پته ونه لګېده. نن ټول د ملک د دهشتګردۍ او د قتل او د غلې او د ډاکټرانو ډیپو دی. خوب د پیغمبر هغه ما تاسو ته ویلي چې دا وحی وي. د هر چا خوب غلط او دروغ کېدی شي لیکن دوه څیزونه دروغ نشي کېدی. یو دا چې څوک په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوري نو دا بل څوک نشي کېدی ځکه چې پیغمبر په خپله ویلي دي چې من رآني فی المنام فقد رآني. چا چې زه په خوب کې ولیدم نو زه یې ولیدم. ان الشیطان لا یتمثل بی. شیطان چې دی هغه زما په شکل ځان نشي. شیطان په هر شکل باندې ځان جوړولی شي لیکن دا جرأت خدای پاک شیطان ته نه دی ورکړی چې هغه د پیغمبر په شکل ځان جوړ. دا خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو خوب د پیغمبر چې دی هغه وحی بلکې قرآن په دې گواه دی چې د پیغمبر هر نطق چې دی هر وینا چې ده هغه وحی وي. قرآن کې راځي وما ينطق عن الهوا. هوا عربي ژبه کې خواهشات نفسانی ته وایي. وایي زما دا محبوب چې دی دا خبره نه کوي د خپل ځان نه. ان هو الا وحی یوحى. نه دي دا خبرې مگر وحی دی چې څه وایي. د هندوستان یو بزرگ دې پورې یو شعر ویلی چې اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری. خبر ویم داغه د محفل کوم کلام د خدای دی صرف جبه زما ده. د الله د کلام مقصد دا دی چې د ده دا جبه چې ده دا صرف جبه د ده ده په دې دا څومره خبرې چې دي دا زما کلام دی. اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری. زمون یو استاد دی آخری سٹیج کې دی الله پاک دی صحت ورکی او ایمان دې نصیب کړي. مونږ ته نن 50 کاله مخکې په التحیات باندې سبحانك اللهم باندې تقریر کول وی چې تاسو پوهیږئ چې دا سبحانك اللهم په اصل کې څه نو ویل چې نه. وی سبحانك اللهم دا په اصل کې سبحانك یا الله. عربي قانون دا دی چې یو حرف په بل بدلیږي بل په بل بدلیږي یو کې ادغام وشي. دا د صرف نحوی خبرې دي دا علما طالبان چې پوهیږي. سبحانك یا الله نو دا یې لرې کړه او د یې په بدل کې په آخر کې میم راوړو خو هغه میم شد والا راوړو. نو سبحانك اللهم ایک یا الله په ځای اللهم. او سوال دا دی چې دې کې فایده څه وه. ولی فایده دا وه چې سبحانك یا الله د دې ترجمه دا وه چې پاکی به تا لره اے خدایا. اوس یې لرې کېدل او د هغې په بدل کې میم راوړل د دې فایده څه شوه.
و د دې فائدہ دا شوه چې دا مين چې دی دا د الله څومره صفاتونه چې دي د مين راغونډ کړي دي. نو مين تاسو وګورئ د داسې سترګه ده او لاندې خپه ده، د مين داسې شکل دی. نو سبحانك یا الله دا معنا چې پاکی ده تعالی را اے خدایا، او سبحانك اللهم چې شو نو د دې معنا دا شو چې پاکی ده تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا. یو مين سره تا سمندر په منګي کې بند کو، نو د دې مين فائدہ دا شو چې پاکی ده تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا. نو هغه د خپل ما ته 50 کال وشو چې یاد دي چې یو دوا شعر وي مين سترګه دا ولاندې خپدا نیمه د خپل نه د قربان شما، نیمه د خپل نه د قربان شما، لا آسان کړ د جانان سخت منزلونه. زبد یار ټول صفاتونو را جمع کول پسې چیرته ګرځیدم، استاد نه قربان شم ستا د اختې ما ته ټول منزلونه آسان کړ. بیا د نیم کا خیال وکړي دا سترګه ده، نیمه د سترګې د لږه شما، نیمه د سترګې د لږه شم، ما در کې اولید د جانان ټول صفتونه. دا د 500 کالو خبره ده چې نیمه ته چې رالی نو ستا په سترګه کې د یار ټول صفتونه ما ولیده او ستا اختې دا ټول منزلونه ما ته آسان کړ. یو سبحانك اللهم. زما عزیزانو عرض میں داو چې خوب د پیغمبر چې دی په دې قرآن گواه دی چې دا وحی. نو یو سړی ما ته وایي شاید دلته مونځ کې ناستې چې ما خپل استاد نه تپوس کړی، هغه چې نه خوبونه کله کله د غم شي. ما ورته وایي چې استاد ته دی وایه د دغه استادانو د لاسه خو د دې ملک بیړه تباه شوه، که ښه کار کوي نه دي پرېږدي، که بد کوي نه دي پرېږدي. دا به کم خوازی دا خلق سو اوس تو وایه سبا لږ غونډه اجتماع شروع کېږي په دې پسې خلق شي. نو ما ته دا بعضې تبلیغ والا وایي چې یاره جي دا سو ما ورته دا یو شعر یاد کوي چې تم دی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. تاسو وایي لږ ټول هېڅ هم نه درځي، څه ګونګی ناست دی، هېڅ 16-15 نه پوهېږي د خدای بندګان. بس خو د پاکستان داسې عجیبه قوم دی که چا اوس دلته یو مالګه راوتې ده څه ورته وایي نیمه کې شفا، نیمه کې شفا دپاره دومره دومره پوسټرې چاپ شوي دي او هغې دپاره میزونه او کرسۍ لګېدلي او خلک ځي او په 20 روپۍ هغه پوړه یاږي چې دا نمک شفا چې ده د هر مرض علاج دی. دنیا پې ورماته ده دنیا. اوس هغه نمک شفا کې ته وګوره سټیراید اچولي دي چاته چې ډیلټا کاټریل وایي. ډیلټا کاټریل سره خوراک سره د جوړونو دردونه وقتي طور ښه شي، لیکن هغه عمر نه دننه زخمونه جوړ. دا سټیراید ما خوړلی و د دې ګوډو دردونو دپاره، داسې حال را باندې راوستو چې 8 ورځې زما وینه نه بندېده او کړمو کې دومره دومره زخمونه راته جوړ کړي. 21 بیګه وینه یې راته خېجولې وه، 21 بیګه او وینه نه بندېده. اوس نمک شفا راووت. څوک به راپاسي چې صاحب 13 ورځو کې یو سړی راغی چې ما اورېدلي چې ستا خپو کې دردونه دي مالا دا چلې وکړه. مالاله خضر علیه السلام راغی او دته به څه په سبا بیا راغی، بل سبا بیا راغی، بله ورځ یې رانه تپوس وکړو چې اختې دي مال زه خو اوس په اواز وځم. نو نن سهار سړی راغی ما ته وایي چې خو ټولې دنیا ته پروپېګنډه کوي چې د بجلیګر ملا اختې ما ټیک کړي. داسې ملک دی او داسې وطن دی او داسې خلق دی، دوی سره څه چل کوي. که اوس چا وایي چې دلته دمګری دی پناه په خدای دمګری او په دې زمانه کې